کابل کې د طالبانو چین او پاکستان د غونډې جزئیات ښکاره شول. پاکستان وايي طالبانو منلي چې هند سره به اړیکې کمې کړي، خو دا چې حقیقت څه دی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو له اسلام آباد او بیجینګ سره هوکړه کړې چې له هند سره به خپلې اړیکې تر ډیپلوماټیکو ماموریتونو محدودې کړي او له نوې ډیلي سره به له نورو تعاملاتو ډډه وکړي. دغې ورځپاڼې د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پریکړه د طالبانو، پاکستان او چین ترمنځ په 3 اړخیزه غونډه کې شوې ده. د راپور له مخې په دې غونډه کې د سیمه ییزې همغږۍ او افغانستان ته د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پروژې د غځولو په اړه هم هوکړه شوې ده. راپور وايي د سیمه ییزې همغږۍ په دې غونډه پر دې هم هوکړه وشوه که دا سمون په سمه توګه پلی شي نو په افغانستان کې به د هند نفوذ یوازې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کچې پورې محدود وي. سرچینو ایکسپریس ټریبیون ته منلي چې دغه پریکړې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د چین او پاکستان ځانګړو استازو په ګډون د تړلو دروازو تر شا په یوه غونډه کې شوې دي. سرچینو زیاته کړې چې افغان طالبانو په خاموشۍ سره د پهلګام د پیښې په اړه د بې پرې څېړنو په اړه د اسلام آباد د دریځ ملاتړ کړی او اراده لري چې ځانونه د هند له محوره لرې وساتي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د جمعې په شپه او شنبه د 2 اړخیزو غونډو په ګډون له څو غونډو وروسته پریکړه وشوه چې افغان طالبان به په کابل کې د چین او پاکستان سره د بهرنیو چارو وزیرانو د شپږم پړاو 3 اړخیزې خبرې اترې کوربتوب وکړي. سرچینې ویل پاکستان د ځانګړي استازي د سفر موخه د پاکستان او هند د شخړې په اړه د ګاونډي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کول، د چینایي نوښتونو له لارې سیمه ییز اتصال او د افغانستان له خاورې د داعش خراسان څنګه ډلې له منځه وړل دي. طالبانو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالب فعالان وایي اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او د هیڅ هیواد لپاره د بل هیواد په اړه کوم فرمایش نه مني. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.